نظریات پکار دي تا نظریه صحیح وي. نظریه څه ته وي؟ مثلا نظریه دا دی چې یوه سړي دا نظریه دی چې هغه چې کوم انسان رښتیا یې دروغ نه وي دا انسان کامیاب دی. دې سړي نظریه صحیح دی. د انسان نظریه داسې پکار دی چې هغه وي چې کوم سړی تعلیم حاصلوي که چیرې ما ته سکول ته بسته وړو نو ما ته نظریه دا پکار دی چې پروردګار د مو محنت نه ضایع کوي. د ما ته نظریه دا پکار دی چې کوم انسان زندگی کې دروغ نه وي هغه کامیاب دی. د ما ته نظریه دا پکار دی چې کوم انسان یوه سیړ ته کیل کود شروع دی بل سیړ ته محفل د زمانې امام شروع دی. که کوم انسان نظریه دا وي چې کیل والا سړی ناکام دی د محفل والا سړی کامیاب دی د دې سړي نظریه صحیح دی. که کوم سړي نظریه دا دی چې کلي قوم کې کوم سړی فساد اچوي دا په غلطه دی، کوم سړی یوه ښه خبره کوي دا په صحیح دی، د سړي نظریه دا وي دا سړی کامیاب دی. کوم سړي نظریه دا وي چې کوم محنت زه وکړم کوم سبق زه زده کړم هغه ځای نه چې هغه رب دغه نتیجه راکړي د دې سړي نظریه صحیح دی. کوم سړي نظریه دا وي چې ما رب سره تعلق شته دی ما پروردګار اندر چې نه ویلي ما نه زندګي کې عزت هم راکوي پیسې به راکوي د ما مشکلاتو حل هم به راکوي کوم څه ما زړه غواړي غم به راکوي غلطو نه به ساتي. کوم سړي دا نظریه دی دغه مستقبلا روشن دی.